پلی کن ویدیو پلی کن. این امریکایی چطور در افغانستان آمد؟ اونم محقق ثروتات نوتا سیاهیش آمد. بعد از 12 تا عسکرش آمد. 12 عسکر قطعی صاحب افغانستان کی بود؟ همه سازماندهی ما این همه دوستایی که نام گرفته مقتضاتا اینا ما شهید قربانی دادیم اینا را آوردیم افغانستان مفترایدن گوانتانامو را از اسیرا را روان کردیم. این ملا فاضل بدبخت ما یه رفت در تاش قرغان همه کشته شده میرفت. دم جنگ شد تاش قرغان همه کل دوستا نمیگه معلوم است که ملاقات کشته شد. همه چیای یاد در گرفت رفت فورجنش و باکسش و دپی. حالی یه امریکا ناجوانی کرد. امریکا ناجوانی نمیکرد. همه مردم از بالای مارشال دوستم تیر شدن هم لغت کرده کار آسان نیست. تسلیم کرد ما مردم. خب این بدبخت لنگا این را به دست همه مردم شمال میپید. مردم شمال چه منظور ما لنگ چی هست؟ ملا فاضل بدبخت هست. شما نام ما را یک آدم دیوانه بانید. نه مارشال دوستم روزبش خام کله میگو جند آمد اینا در گپ نمیشه. ما دوستای خارجی را بارها گفت آمدیم. همون روزا یاد ما آمد رفقا دوستا همسنگرا دیگه ای امرا با پا این دفعه میزنیم همه اعلان میکنیم غیر متمرکز برادر. همه یک دفعه برآمدن ما و شما خوب بود. همه به نفع ما و شما بود. اوس تاسو د دوستم خبرې واورېدلې. دوستای امریکایی محمد ما ملا فاضل لنگه تو یا عزت خود سعی کو عزت ملا فاضل سعی کو کسی را که به گوانتانامو رای کرد د سفر لوی کسی را که تو لک صبر وکړه کسی را که تو به زندان گوانتانامو رای کرده بودی سر بادارایت فروخته بودی و پس با عزت طریقه با عزت پس آمد به افغانستان آمد. یا عالم در وزارت دفاع به عهده سابقه خود است. هغه د اتانور ویډیو هم شاین صاحب کا پیدا کې هغه د پسیا شو دیگه شما چې هغه زوی وای هغه کې د فرانسې کې د نشه هغه نوی دیگه تو بچه خائن خیانت کردی نه ملا فاضل بلکه به هزارها طالب از تیغ تیر کردی و شهادت رساندی به گوانتانامو روی کردی با بچه پلیچرکی و باگرام رای کردی چون کار توی نمیست. تو یک غلام مزدور هستی. تو تا دین روزه مزدور کرملین بودی باز مزدور امریکا شدی با CIA کار میکردی و همیش کشته افغانا رو میکشتی. یا باز میگی دوستای خارجی ما با ما خیانت کرد. بله این خاک ماست. دوستای خارجی به تو خیانت نکرد. بلکها دوستای خارجی تی در کل و کور شد مردار شد مایوب از اینجا رفت دیوانه شد و تو باز میگی که مرا دیوانه مارشال نگین. تو اگه عقل می داشتی تو که اگه آدم می بودی هزار تا طالبا کشید تو چی تو باز در رسانه ها میایی با کدام چشم میایی شرم داری و کلکتی پدرنالت در کل دنیا سعی کو. اولین مارشال است که مردم افغانستان هزارش کشیده او مارشال دوستم است. اولین مارشال است که مردم امو کشور تنبانش کشیده او مارشال دوستم است. تو از کدام غیرت گپ میزنی؟ خب موترای چالان دتمان تو گریختی رفتی به فرانسه رفتی گپ زدن تا سعی کو کلی کټی تا سعی کو باز تو از ترکیه و از چی بیانه د افغانستان بیا نرستی مردستی گپ چرا میزنی؟ طالب در 2 هفته بازو جنمشته کرده که هشدار جنرال دوستم ای جنرالای پلاستیکی را ما 10 دفعه تا کولا بدوانده. این امریکایان نمی بود ولی اگر روی افغانستان میدی امریکای آمد بمبار کرد مردم افغانستان کشت. نمی قاتلا عسکر پیاده شان بود باز قد کلی کټی خود کلکټه او بی غیرت از این کدام دیگه کلیت کټه میشه. چقدر نامرد چقدر بی غیرت آدم هستی. باز هم تو میزنی لاف میزنی پف میزنی. قیصری میگه تو بیخی از افغانستان نیستی. راست میگه. تو در وقت نجیب ملیشه داشتی به نام گلمجم بدترین ظلمای را تو ناموس فروش کردی. در وقت کرزی تو به نام جنرال و به نام معاون آمدی ظلما و وحشتای تکردی. قطع امریکایی آمدی داخل افغانستان شدن وحشت کردن بربریت کردن ظلم کردن زمینای مردم غصب کردن به قومیت و به لسان کار کردن. اما نتیجه شد که گریختی به کولاب رفتی مردم را که دشمن ساخته بودی کلش همه تو رها کردی.
تو اگه که طالب جنگ کردن غیرتش می داشتی، تو من حیث یک مارشال نظامی باید کشته میشدی، از افغانستان خارج نمیشدی، نمیگرفتی. و دیگه لاپو فوقت باش ویدیو از ایران برات مندازم. شاین سپلی کو ویدیویش سگ دیوانه دیگه شبان پورته کنه نه سعی کن ایره با سعی کن. قطعا به هیچ وجه امریکایی‌ها به تنهایی خود هیچ جغرافی را گرفته نمیتونستن. چنان چیزی که شما دیدین وقتی که مقاومتگرای واقعی و مجاهدین واقعی را که اینا به نام دیدیار و به نام دایاک بیرون کردن، نتیجه جنگ خونه دیدین 350,000 نیرو بود، با افتخار به نیروهای که زحمت کشیدن خونی دادن. چیزی که با یک شب هم پاشیدن. آقای نور به این بحث میپردازیم، بله فرصتش داره. اما سوال دیگه ای است که خود طالبا شما را متهم میکنه به اینکه با نیروهای متجاوز هم کاری کرده. اونا نیروهای متجاوز نبودن، گرچه من خوش ندارم که خارجی ها در افغانستان می آمد و با ما همکاری میکرد، ولی شرایط طوری آمد که جامعه جهانی با فیصله شورای امنیت که افغانستان عضو قطعا به هیچ وجه امریکایی‌ها به تنهایی خود هیچ جغرافی ویدیو راوده لینک راوده عقل لري ولا دیگه میارم داخلا شو بله ایرادی در خود دوایی که امریکایی ها تنها نمیتونستن کمک هم یعنی ما کردیم بلی از خدا بازی رو مجاهدم در ویدیو بخطه که بله بیرا رو جد دغه بل وزیرستانه ورور تاسو لاړ شئ مهرباني وکړئ دلته خو مونږ چاته چای ډوډۍ پراکې نه ورکو چې تاسو مونږ سره وای ستړی ماشي خې جوړې کور کې خیرات د پلانای را باندې ګران دو لاړ شئ دلته مونږ بحث ته پرېږده بل کس راخلو ښه مهرباني ما پیدا کردیم جنرال صاحب این فاسقا که هستن نه از دنیا نه از آخرت هستن، همه در دنیا رویشان سیاست، همه در آخرت. بهترین آیت قرآن شریف سوره بقره بر از اینا بهترین گفته میشه که خداوند میگه یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. یا شاین صاحب دغه زدا خبر هغه کما قیصری او روز شیطان انترنشنال اسپیشش پرسان میکنه که شما به طالبات تسلیم شدین. قیصری بسیار یک جواب معقول برش داد، گفت بیادر به بیادر تسلیم نمیشه، شما هستین که به فرانسویا و به خارجیا تسلیم شدین، از افغانستان گریختین، افغانا را تنها رها کردین. ما در آغوش مردم افغانستان هستم، ما افغان هستم، آمدیم به بیادر خود یک جای شدیم، هرگز یک بیادر به دیگه بیادر تسلیم نمیشه. شما شرم کنین. آقای قیصری را شما میگفتین که این لندغر و نمو لندغر جواب دندان شکنه به کدامنی داد. باور به خدا که سینه ما مردم افغانستان یخ کرد. همه افغانای ما باید فکر کنیم که افغان به یکی دیگر تسلیم نمیشه، یک جا میشه، یکی دیگر رو میبخشه. شما هستین که رفتین اونجا در آغوش خارجی ها و در آغوش ناتو خود انداختین، بوتل پیپسی وار از پیشتان کار گرفت، کندم وار اوسو انداختتانه دیوانه ورکدن. نه شاین سن بیایی از قیصری بشنوی که دوستان اصلا افغان نیست. بشنویم از قیصری. دوستم چون یک شخصیت است. ما فکر میکردیم یک آدم صادق، یک آدم خوب، یک آدم مرد است. نه، آدم مرد نبوده، بسیار آدم نامرد بوده، بسیار آدم توطئه‌گر، بسیار آدم چی بگم دیگه، بسیار آدم بد است. مانند سابق حتی من حیث رهبرم نمیپذیریم. هیچ به نام رهبر نمیپذیرم. اصلا او ازبک فکر نمیکنه، ازبک نیست. که دوستم چی هست؟ به نظر من قزاق از قزاقستان اومده. رقیب سیاسی تان کی است؟ رقیب سیاسی دوستم چون یک شخصیت است. ما ویډیو لاندې د بل بوی راوړم جنرال صاحب ویډیو لاندې همدغه صحیح و، همدغه خبرې دي، همدغه د مونږ په کار دي. اتانور چیزن یو بل هغه راوړه علافو بدبخته راوړم جنرال صاحب راوړم. زه به دا کته کوم تاسو غږیږي. امپراتور شمال، امپراتور شمال تفضل سره لوي امپراتوران را جیکسو اوس آنلاین غونډې کوي، آنلاین خبرې کوي. څه چل د ما بحث په افغانستان میگردیم. طالب تروریست است، اوس هم طالب تروریست است. تو امی لفظ تروریست تو از کجا یاد گرفتی؟ فهیم کدامنی راجیکسو په مطبوعاتو کې خلک په څاپیړو وهه بدماشانې کولې. دا د دوی کلتور او د دوی فرهنګ ده. ملګرو تاسو که بار بار راځئ بیا زه مجبوره د بلاک اپشن وکاروم. دا شی مه کوئ کنه.
قربان مو شم الله مو سرلوړي لره دلته چې راسې ښې جوړې چای چکې چای دې وخوړه سیاسي بحث ته دلته وروره نو دغه ټولو خاینانو نه تنها دا چې په افغانستان کې خیانت کړی ده هماغه امریکایان چې اوس تاسو ته په سپکه ګوري هغوی پوهېږي چې تاسو په هېواد کې د اشغالګرو سره مرسته کړې ده نو تاسو به د بل چا څه په درد لګېږئ د پیسو په خاطر مو هر څه وکړل هېواد مو خرڅ کړه بدبختي مو وکړله تباهي مو وکړله له خوارجو سره یو ځای شولئ چیغو سورې مو ووهلې نارنجي وو تاسو څه وخت خوشحاله کېږئ که د سهم خبره خو کرزي خو دومره وپړسولی چې خیانت چې در سره وکړه قسم په خدای که په ټول تاریخ کې چا کړی قبرونه مو چې وګورئ بسته بسته ولایتونه مو په قبرو باندې نیولي دي یو مړی مردار مو پکې ښخ کړی ده 15,000 جریبه مځکه م ترې تاو کړې ده شخصیتونه وایي غلامانو مزدورانو د خلکو مځکې م غصب کړلې د خلکو شتمني م غصب کړله کابل م غصب کړ اول موران که بیا مو د خلکو مځکې غصب کړلې خلک مو په زوره له کورو وویستل اوس راجګېږئ څو لنډغر راسي مقامات زیر کمپال چغې وهي خدای مو غرق او تباه او برباد کړ انسانیت دغه ته وایي تاسو دا وګورئ جنرال صاحب در ورته پریکو دا وګورئ بفرما. احمد جان مسعود برادرزاده من نور چشم است فرزند یگانه قهرمان ملی است دوستش داریم اگر حق نباش بکنم ما باش افتخار میکنیم شما میدونید که ما همیشه پنجشیر سرزمین حماسه گفتیم پنجشیر نگین جهاد مقاومت گفتیم اما بعضی برنامه‌ای که میفهمم به خیر مردم ما نیست تنها یک تبلیغات فیسبوکی میشه یک تبلیغات مطبوعاتی میشه و اون طرف مردم ما صدها و هزاران نفر قربانی میشه ما نباید از خرد ما چنین قضاوت بکنیم ما قربانی خود به حد اقل برسانیم در برابرش دستاورد ما با مراتب بالاتر بوده باشه اگر ما بگوییم که ما آماده هستیم قربانی میکنیم خدا به خاطر کشور و ملت خود آماده این قربانی شیم بدلش چی نتیجهش چی ما که قربان مبارزه میکنیم و قربانی آماده میشیم 10 برابر قربانی خود باید ما دستاورد داشته باشیم 10 برابر قربانی خود باید دشمن بکشیم جغرافیا بگیریم ما میگیم یک قضیه نداریم تبلیغات مطبوعاتی اوس بگذاریم تبلیغات مجازی اوس بگذاریم یک خبری راست نشر نمیشه اونجا برادر غریب بیچاره در پنجشیر تباه میشه برادر غریب بیچاره در خوست فرنگ در بلخاب اونجا تباه شدن دیگه در اندرابها و قسما هم گاهی در نقطه تخار قیام میکنن مبارزه میکنن مردانگی میکنن هیچ یکی از بچهای ماها نیز در کنارشان از داخل جغرافیا دستور نمیدیم اراضی را درست ما مطالعه نداریم شرایط عینی جامعه را درست مطالعه نداریم وضعیت جنگ ما محکمه کرده نمیتونیم برایشان دستور میدیم اونا از انگیزه و احساسات اونا استفاده میکنیم اونا کشته میشن طالب اینجا روحیه میگیرن مردم ما روحش کوبیده میشه متاسفانه ما کاری را بکنیم که دستاورد ما بزرگتر بوده باشه بله درست احمد جان جنرال سواد مطلق یعنی کی مبارزه تاسو په خپل واورید چې د هغه امپراتور صاحب لخلینه چې دا فیسبوکی دوزی دي اصلا هیڅ شای نشته یو قریام نشته کله وای نورستان سقوط کله وای بدخشان سقوط کله وای پنجشیر خپل د امپراتور لنډغر صاحب نه تاسو واورید لنډغر صاحب وای هیڅ شای نشته یو کلم نشته اسه د خلک په طالبانو مزوبلوي ما جګړه ستنه مو څوک جګړې ته پرېږدي نو حقیقتونه دغه شی دي د دوی له خولې واورئ خیر د موږ باید سم نه وایو د دوی له خولې واورئ د دوی خوله دا څه وایي دا بې غیرته دښمن ده چې په خپله ناس په ترکیه کې ده په خپله ناس په فرانسه کې ده په خپله ناس په جاپان کې ده دلته له هغه نه وایي چې هله فلانی ځای سقوط وکړو فلانکي ځای کې جګړه ده پلانکي ځای هېڅ شی نشته افغانستان امن ده افغانستان زموږ هېواد ده دا خلک دا غله دا خاینین دا به هرگز افغانستان د په دغه رقم پرېنږدي څوک دلته امنیتي ځواکونه دي دلته هغه ځواک ده چې امریکا یې په ګونډو کړی 250 هېوادونه یې په ګونډو کړي دي نو دا څنګه کېدلی شي چې یو څو لنډغر یو څو کلابیان دې راشي هغوی دلته جګړه وکړي او موږ به ورته حکومت پرېږدو واه واه راشه که تودېږي شاهین صاحب بالکل جنرال صاحب بالکل خو موږ هم دغه وایو د خلکو ته چې دغه خبرې چې کېږي د فرانسې و ایټالیا نه یار دی دی په خاط کې وګوره څونه جنجال دی په دغه خاطر خپله دی څه وایي دا که موږ وایو وایي والا دا خو داسې وایي هسې وایي راشي دی څه وایي دوستم څه وایي چې دغه موږ د امریکانو ته ځای ورکړو امریکانو نه شوی کولی 9 نفر امریکان راغلل 9 نفره وایي موږ د غونډ افغانان په لاس ورکړو ګوانتانامو موږ ډکه کړه د نور د شلیلي د خو پرېږده
دا والا که یا د ازبک په قصه کې یا د تاجک یا د پښتون یا د هزاره یا د بلوچ په قصه دا تجاران و دکانداران و د دکانداری کوله تجارت کوه دا که په خارج کې دي د دو وس نه لري چې دی راشي او د ملت د لناس چې نه دیموکراسي د جمهوریت د وداس دی و هر ورځي اذن نه چارایی ما جوړوي چې لار شو بل راشي خپل وطن هم د خپل جوړ کړي زه به نور ویډیوګان را پیدا کوم چې ګرځم او کوي وای و بلای راوچم چې دی په فرانسه کې څه وایي هو فرانسه کې هغه راغله هغه به جنرال صاحب دغه ډېر هغه دی داعش نشته په افغانستان کې او نه شتون لري جنرال صاحب هغه به زه راپورټ کوم دا د زه به پورته کوم دا لنډه غره ته وګورئ څه وایي بشنون فرانسویان داعش خراسان میگه ما هم خراسان میگیم داعش مسلمان است افراطی مردم ما شما افراطی و مسلمان هستن داعش میخواد انتقام ما را از طالب بگیره خب مردم هم میخواین انتقام از طالب گرفته شوند داعش اکثریت مطلقش تاجک و فارسی زبان است حضور پشتونا کمتر است از حزب تحریر و جمعیت اسلامی آن با اونا همکار هستن خب مردم میبینه که حضور ما هست همین دلیلی که مردم با داعش همکاری نکنه چیه منتظر میشینن که فلانی خان از فلانه جای بیاید بحث مقاومت مطرح بکنه باز ما بریم فردا و پس فردا جمعش بسازیم داعش برس شاهین صاحب یو شای چې دغه ویډیو نه ماغه که دای وایي چې حزب تحریر د داعش سره همکار ده مقاومت له داعش سره همکار ده داعش نه لاغه مرتدین په دوی سره همکار دی نو زه دې ته حیران یم چې اول خو داعش داعیه وګوره بیا د دغه خلکو د دې لنډغرو سره پیوستون وګوره بیا حزب تحریر وګوره بیا دلته نور ځینو خلکو به نیوکې کولې په طالبانو باندې چې دوی دغه ګوندونه سیاسي ګوندونه والا سیاسي ګوندونه حتما تر شا یو بیکګراوند لري یو چا سره لاس لري د افغانستان د تخریب دپاره جوړ شوي د آبادۍ دپاره ولاکه جوړ شوي نو دغه خلکو ته د اسلامي امارت مکمله توجه پکار ده د دوی کشفي ارګانونو ته تر څو دغه خلک په نطفه کې خنثی کړي البته اسلامي امارت الحمدلله په تیره کې ښې لاسته راوړنې هم لري د دغه لنډغرو د دغه خاینانو په خلاف باندې نو موږ هغه نشو هیرولی لاسته راوړنې شته کشفي ارګانونه الحمدلله نو مونږ به هیڅکله د دې خلکو په وعدو په تشو درواغو باندې غلط نشو او د دوی په خپله فرانسه کې دوی ناست دي له هغه جینه د لنډغرتوب او د داعش او د دې پروژو حمایت بیا د داعش د اسلامي مفکورې ته وګوره بیا د لنډغرو سره پیوستون ته وګوره د افغانانو د خدای لحاظ وکړئ ولې د دغسې خلکو په دې پوچو افکارو باندې غلطېږئ د دغسې خاینانو په پوچو تبلیغاتو باندې ولې تاسو دوکه کېږئ نو دلته موږ الحمدلله نظام لرو ارګانونه لرو امنیتي ځواکونه دي دلته اسلامي هیواد د اسلامي قانون د دلته د فساد په وړاندې د مخدره موادو په وړاندې د لنډغرو په وړاندې قوي مبارزه روانه ده قوي جهاد روان ده انشاءالله موږ لا تر اوسه پورې قرار ناست نه یو او دا د دوی هغه خپلمنځي اختلافات او هغه څه چې د دوی په خبرو کې را برسېره کیږي یو به موږ له تاسو سره انشاءالله شریکوو خو تاسو کوشش وکړئ چې د حقایقو درک وکړئ دلته اشغالګر شته چې ته د نظام په وړاندې جګړه کوي دا سیاسي ارغل والا ته به واخ ورکړو شاهین صاحب